نن سبا خلک که اعتبار ور باندې وکړي وای ساده ده، که عزت ورکوي وای کوم مطلب لري، که احترام کوي وای چاپلوس ده، که مجلس ته متوجه وي وای غلط میکړو، که رښتیا ورته وای وای لیونی شوی ده، که دروغ ورته وای وای ریشخند وهي، که دعوت کړي بیا وای څه کار بنده، ښه اخلاق ولري وای ډارنده، که له ځان څخه دفاع وکړي بیا وای ظالم ده، که غریب شوی وای لوپري یې کوله ښه ده چې دغسې سو، که ورته متوجه نه وي وای مغروره ده، که له اسلام له لارې ورته بیان وکړي بیا وای ځان سپینوي، د ځان سپیناوی کوي، که ترخې خبرې وکړي وای بد اخلاقه ده. بالاخره په دنیا کې هر رقم ژوند کول تهمت او له بهتانه ډک ده. بهتره خبر داغه ده چې خپل ژوند په خپله خوښه مخته بوځي، نه د بل چا پر خوښ.